په زابل ولایت کې د رامنځته شوې پیښې په هکله خلک تر اوسه غوسه دي او د حکومت څخه د مسؤلینو د مجازاتو غوښتنه کوي. تېره ورځ لومړی داسې ګنګوسې خپرې شوې چې ګواکې د زابل امنیه قومندان یا د پیښه رد کړې ده او دا یې د پولیسو بدنامۍ لپاره یوه دسیسه بللې وه. په ټولنیزو رسنیو کې خلکو د زابل امنیه قومندان په دې څرګندونو خندلي وو او په کمنټونو کې یې لیکلي وو چې تیار بدنام پولیس نور او بیا څه ډول څومره بدنام شي. پولیس د ځینو سپین سترګو او مفسدینو له وجې دومره بدنام دي چې نورې بدنامۍ ته اړتیا نه لري. په ډېرو سیمو کې خلک د غلو او پولیسو څخه یو ډول ډارېږي. د بلې خوا په زابل ولایت کې په سلګونه کسان راټول شوي او د دې ظلم د ترسره کوونکي مجازات یې غوښتل. نه پوهېږم قومندان صاحب به څه وایي چې دا دومره خلک ولې بدون د هیڅ سبب څخه راووځي او لاریون پیل کړي. دغه نجلۍ چې تیری ورباندې شوی دی د فضل په نامه د یوه کس لور ده. په دې باندې څو تنو پولیسو یو ځای تیری کړی دی، خو اوس ویل کېږي چې د زابل امنیه قومندانۍ صرف یو پولیس نیولی دی. که څه هم په لومړیو کې دا ډول ګنګوسې وي چې د زابل امنیه قومندان غواړي په دې پیښه پرده واچوي، خو وروسته یې بیا په دې تړاو د تحقیقاتو خبره وکړه. د خلکو د لوی لاریون وروسته چې د شاجوی بازار یې هم تړلی و، د زابل امنیه قومندان ویل چې یو کس پولیس یې نیولی دی او که ورباندې ثابته شي چې دا کار یې کړی دی نو په اشد مجازات به محکوم شي.